د افغانستان ګډې پولې ته نږدې پرته سیمه قبایلي ضلع باجوړ کې پرون د افغانستان د سیډه راتلونکي ماټرګولو کې وژل شوي کسانو جنازې نن په باجوړ کې ادا کړای شوې. یاد دې وي چې په دغه حمله کې 4 کسان شهیدان او 3 زخمیان شوي وو. د شهیدانو نماز جنازې نن د تحصیل مامون بره لغړی سیمه کې ادا شوې. په دې موقع قبایلي عمایدینو ویلي دي چې د افغانستان څخه شخړې دې پوره منحل راویستی شي. دوی وویل چې په باجوړ کې روزانه د افغانستان د سیډه ماټرګولې راځي او د ځایي خلکو په کورونو نښه کیږي چې پکې زیات نقصان کیږي. قبایلي عمایدینو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په فوري توګه د حل راوباسي او په علاقه کې د امن بحال کړي. زیاتر قبایلي عمایدین د افغانستان د طرفنا شو حملو باندې سخت احتجاج کوي. حسبان الله شال نیوز باجوړ.